ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم د سیرت بعضی فواید هغه موږ ذکر کول د الله رب العالمین په توفیق او په هغې کې اولني ملګري د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نن موږ د کوم صحابي تذکره کوو، نو د هر یو صحابي په ژوند کې زموږ دپاره د عبرت ډېر درسونه پراته دي، او دا یو مشهور صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی کېږي، دا هم د پلار د طرفه، چې دا مشهور دی په ابو سلمه رضی الله تعالی عنه باندې. ابو سلمه رضی الله عنه خپل نوم عبدالله دی، عبدالله بن عبد الاسد، او دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاندان کې هم دی او په اولنو ملګرو کې هم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د هغه کومه ترور وه بره په نوم باندې، هغه د ده مور کېږي، او د ده والد صاحب عبدالاسد بن هلال چې دا د بنو مخزوم د خاندان سره تعلق ساتي، او دا کورنۍ چې وه دا د ابو جهل کورنۍ وه. د هغه ابو جهل په خاندان کې الله رب العالمین د ایمان والا پیدا کړ. وروسته بیا د ابو جهل زوی چې و عکرمه، هغه هم صحابي شوی رضی الله تعالی عنه. د هغه حالات خپل ځای کې راځي انشاءالله. او دا د نبي علیه السلام دا سیرت ډېر عجیب تاریخ دی ناشنا. داسې پکې شوي دي چې پلار د اسلام عظیم دشمن او زوی د اسلام دپاره عظیم سپاهي ثابت شوی دی، او داسې شوي دي چې یو ورور د اسلام ډېر لوی دشمن او بل ورور د اسلام دپاره عظیمې قربانیانې ورکړي دي، او داسې شوي دي چې یو خاوند غټ کافر او د اسلام دشمن او کور والی چې د هغه مؤمنه شوې ده او صحابیت یې الله رب العالمین جوړه کړې ده او ځان یې جنت ته رسولی دی. داسې عجیب عجیب واقعات په دې تاریخ او په سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود دي. دا صحابي چې کوم دی ابو سلمه رضی الله تعالی عنه، یو طرف نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترورزی کېده، او بل طرف ته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعي رورو، یعنی پی ورسره خوړلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. د نبی علیه السلام چې کوم ترو ابو لهب د اسلام لوی دشمن، د هغې یو وینځه وه ثویبه په نوم باندې. هغه ثویبې رسول الله صلی الله علیه وسلم لم پی ورکړي په وړوکوالي کې، او دا ابو سلمه رضی الله عنه دل هم پی ورکړي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ترو حمزه بن عبد المطلب هغه هم پی ورکړي. حمزه رضی الله عنه د نبی علیه السلام ترم کېده او رضاعي رور یې هم و، او دا ابو سلمه رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترور زوی هم دی او رضاعي رور یې هم دی. او د ده په باره کې دا راځي چې دا 11 مسلمان دی، 10 کسان دا د ده نه مخکې مسلمانان شوي وو، نو په هغه اولنو مسلمانانو کې دی. دې نه مخکې چې کوم صحابه موږ ذکر کړه هغې ته طلیعة الاسلام هم وایي. دا د اسلام اولنۍ قافله وه، اولنۍ ډله وه د مسلمانانو.
نو په هغه اولنو کسانو کې دا دی چې د ده نه مخکې وایي 10 کسانو ایمان راوړی دی او دا ورپسې 11 مؤمن دی او مسلمان دی. د 3 هجرته کړي، یعنې 3 ځل د الله د دین دپاره د مکه پرېښې ده. یو ځل چې کله د ښکاره دعوت شروع شو، اول کې خو دا دعوت پټو 3 کاله. دا چې کوم کسانو تذکره اوس موږ کوو دا هغه خلک دي چې په دې 3 کالو پټ پټ دعوت کې مسلمانان شوي دي. یو پکې دا دی. وروسته چې کله بیا دعوت ښکاره شو نو بیا تشدد او ظلمونه د مشرکانو او د کافرانو د لاسه شروع شو په مسلمانانو باندې. نو په هغه وخت کې بیا هغوی هجرتونه کړي دي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم اول هجرت کړی دی حبشو ته، حبشې ته، هلته اصحمه په نوم باندې یو بادشاه و نصراني و، خو د مسلمانانو له د پناه ورکولو د وجې نه اخلاقو نه نرم و، هغه ته الله رب العالمین بیا ایمان ور نصیب کړی دی. لکه وروستو انشاءالله تعالی د جعفر رضی الله عنه په تاریخ کې به دا حالات موږ وایو چې څنګه جعفر رضی الله عنه د اصحمه بادشاه د نجاشي بادشاه دربار ته تللی دی. اول ورسره هغه بحث کړی دی او دا د مکې مشرکانو راپورټ کړی په مسلمانانو چې دا مسلمانان د خپل ملک نه وباسي د اصحمه بادشاه. او هغه اصحمه چې مشهور دی په نجاشي باندې، هغه بیا قرآن اورېدلی دی د جعفر رضی الله تعالی عنه د خولې نه، سورې مریم، او بیا د هغې د وجې نه الله رب العالمین هغه ته ایمان نصیب کړی دی. مسلمانانو له پناه ورکړې ده او ایمان یې راوړی دی او د مسلمانانو ډېر اکرام یې کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم له ډېرې هدایا او تحفې هم رالیږلې وې. نو دا صحابي چې دی ابو سلمه رضی الله تعالی عنه، د یو ځلې حبشې ته هجرت وکړلو، کشتو کې کېناست، د سمندر سفر و هغه طرف ته. بیا یو وخت کې څه صحابه د سره نور ملک عثمان بن مذعون رضی الله عنه، یو عثمان ذو النورین دی جدا دی، یو عثمان بن مذعون دی، دا هم په اولنو مؤمنانو کې دی. وروستو به د هغه حالات انشاءالله ذکر شي. دې کسانو ته چې اطلاع ورسېدله، یو پراپیګنډه وه، کله کله دا دروغ هم داسې خواره شي، دومره خواره شي چې بل ملک ته مو ورسېږي او حالانکې د خبرې څه حقیقت نه وي. نو داسې یو د دروغو خبره دی حبشې ته راورسېده د مسلمانانو خواته چې د مکې ټول مشرکان او ټول قریش هغه مسلمانان شو، ټولو ایمان راوړل. دوی ډېر زیات خوشحاله شو چې لکه دا ډېر ښه کار وشو. خو چې کله بیا دوی راورسېده نو انسان د هغه زمانې سفر ډېرې سختې وي، داسې نه وي لکه دا د اوس زمانې. او بیا په هغه وخت کې دا مزل هم ډېر لرې دی، حبشو ته تلل د مکې نه. هسې که د اوس زمانه کې هم سړی ځي نو کافي تکاوټ یې ورته، ته داسې نه شي کولی چې بېرته اوس واپس روان شي. اسباب برابرول پکاري، د سفر توخه اخیستل پکاري، خرچې خراجات. نو چې کله دوی راورسېد دا خبره دروغ وه، نو بېرته بیا طاقت نه و چې فورا روان شي، مجبورۍ د لاسه بیا مکې کې بېرته پاتې شو. هغه خبره دروغ او مقه شان ظلمونه روانو د مکې د مشرکانو د طرف نه په مسلمانانو باندې. کوم ظلمونه چې دوی تلي هغه ظلمون له بیا راغل. نو په دې وخت کې دته د ده چې کوم ماما کې د ابو طالب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی او د ماما کېږي، هغه بیا دله پناه ورکړله، د هغه په پناه کې. خو ابو طالب هم داسې و چې هغه د ټولې مکې د مشرکانو قبایلو مخې ته خو نه شو ودرېدلی، ټول د حق دشمنانو ظالمانو. نو بیا دی په دې مکه کې څه وخت پورې بیا دویم ځلې بیا هجرت کړی حبشې ته. د 2 ځل حبشو ته هجرت کړی او کور والی ورسره وه ام سلمه رضی الله تعالی عنها. ام سلمه چې ده دا د ده بیبي ده او دا ام سلمه د قریشو د قبیلې ده او دا بیا وروستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ګرځېدلې، د مؤمنانو مور ګرځېدلې ده د ابو سلمه رضی الله عنه د وفات نه بعد. نو دا ام سلمه رضی الله عنها ورسره وه چې دی بیا هجرت وکړو، حبشې ته لاړلو. او بیا د هغې نه بعد وروستو زمانه کې بیا بل 3م هجرت یې کړی دی مدینې منورې ته. دا چې مدینې ته تللی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سیرت کې داسې راځي چې دا مخکې تللی دی. څنګه چې مصعب بن عمیر رضی الله عنه نبی علیه السلام لیږلی و، د خپل ځان نه مخکې د مکې نه یې ولېږلو مدینې ته، نو دیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې تللی دی. دې وجې نه دته ویلی کېږي من اوایل المهاجرین. دا په هغه مهاجرینو صحابو کې دی چې په اول وخت کې هغوی هجرت کړی دی او مدینې ته تللی دي. نو دی به مدینې ته لاړلو ابو سلمه رضی الله تعالی عنه سره د خپل کور والا او سره د خپلو بچو، لکه د 4 بچیو. وروستو کېدی شي د هغې تذکره راشي چې کله دی وفات کېده نو په دغه وخت کې د نه 4 بچي پاتې شوي دي.
کله چې بیا د مدینې ته لاړو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وروستو بیا هجرت وکړو هغه هم ورسره په مدینه کې میلاو شو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طریقه وه ډېره مزیداره چې د مدینې د انصارو او د مکې د مهاجرینو په مابین کې ورورولي قایمه کړله، مؤاخات چې ورته ویلی کېږي. ځکه ټول مسلمانان که هغه د مشرق دي که د مغرب دي، د شمال دي او که د جنوب دي، دا ټول د یو بل ورونه دي په دې کلمه د توحید باندې. څوک چې مسلمان شو اسلام ته را داخل شي دا زموږ ورور دی، که موږ یې پېژنو که نه یې پېژنو، که د هر قوم او ژبې سره تعلق دی، که د هر ملک او د هرې خاورې سره تعلق دی. په اسلام کې د هندوانو په شان یا د نور قومونو په شان په ژبه، په نسل، په ملک، په خاوره، په ښایست، په عهده، په چا اوچتوالی نشته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې بس فضیلت هغه په څه باندې؟ په دین او په تقوا باندې دی. الله رب العالمین هم دا خبره ذکر کړې قرآن کریم کې چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په تاسو کې د الله په نزد ډېر عزتمند څوک دی چې هغه متقي دی او پرهیزګاره دی. په دې باندې کار نه کېږي چې هسې ځان له بس د خپل ځان صفتونه کوي چې زه داسې یم او زه داسې، کله په قبیله فخر کوي او کله په بل شي فخر کوي او کله په بل څیز. داسې د جاهلانو خبرې دي. دی وجه نه د انسان دپاره تقوا دا اوچت د فضیلت سبب دی چې دی د الله رب العالمین نه ویریږي، متقي دی جوړ شي. نو د ده او د سعد بن خیثمه الانصاري رضی الله تعالی عنه چې د مدینې دی، د دې دواړو په مابین کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورورولي قایمه کړه. نبی علیه السلام به یو مهاجر صحابي یو انصاري ته سپارلو لکه دا ستا ورور دی، هسې موږ ټول ورونه یو، خو مطلب یې دا و چې د ده خصوصي د ضروریاتو خیال ساته، د ده نگرانی کوه، د ده د ضرورتو خیال وساته. او انصارو چې بیا کومه قرباني کړې وروسته بیا د مدینې په حالاتو کې راځي چې په هغې کې قرآن کریم کې الله رب العالمین هغوی ته کوم اعزاز ورکړی دی چې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. په خپلو ځانونو باندې دا مهاجرین او دا خپل نور رونه غوره کړي اگر که دوی به په لوږه او په تکلیف کې وو. هغوی خو بیا داسې ناشنا تاریخ دی د هغوی او داسې عجیبې قربانۍ یې ورکړې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د انصارو د دې قربانو د لاسه فرمایلی وی تاسو ما ته دومره محبوب یئ که په یوه لاره باندې نور خلک رواني او تاسو انصار په بله لاره باندې روان یئ، نو زه دا ستاسو لاره غوره کوم چې په کومه لاره باندې تاسو روان یئ. انصارو داسې قرباني کړې ده، داسې یو اخلاص یې کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه لاره محبوبه ده په کومه لاره باندې چې انصار روان دي، د هغه لارې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت کوي. د هغه خلکو به څه حالي چې هغه په دې صحابه کرامو پسې بدې ردې وایي، کنزل کوي، په کتابونو کې لیکلي دي، په تقریرونو کې وایي، په سوشل میډیا باندې د هغې کلیپونه وایرل کیږي او په صحابه کرامو رضی الله عنهم پسې کنزل کوي. د انصار د مدینې چې دا کم انصار دی او دوی ته دا کم مقام او عظمت میلاو دی، دا د چا د لاسه میلاو دی؟ دا د دې مهاجرینو صحابو د لاسه. مهاجرین صحابه هغوی له پناه ورکړي ځکه دا انصار شوي دي. انصار د مدینې چې انصار شوي د مهاجرینو د لاسه، نو چې انصار دومره اوچتې مرتبې ته ورسېده نو د مهاجرینو به کومه مرتبه وي چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري وو. ځکه قرآن کې اول الله رب العالمین هغوی ذکر کړي والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. وروسته به خلک راځي د دوی تابعداري به کوي او د دوی په تابعدارۍ به جنت ته ځي د دې صحابه کرامو رضی الله عنهم. امام بخاری رحمت الله علیه دی وجنا کتاب الایمان کې باب په دې قائم کړی، بیا لاندې حدیث راوړی دی باب حب الانصار من الایمان. په دې مسله باندې باب قائم کړی دی چې د انصارو صحابو سره محبت دا د ایمان نښه ده او دا د ایمان شعبه ده، انصار صحابه. او بیا د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث راوړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حب الانصار آیت الایمان و بغض الانصار آیت النفاق. د انصارو صحابو سره محبت دا د ایمان نښه ده او د انصارو صحابه کرامو رضی الله عنهم سره بغض دا د منافقت او د ایمان د ختمېدو علامه ده. نو چې د انصارو صحابو سره سړی بغض وکړي نعوذ بالله ایمان یې په ځای نه پاتې کېږي. نو چې لا د مهاجرینو صحابه ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې لګیایي، عمر فاروق رضی الله عنه پسې نعوذ بالله لګیا شي یو سړی، عثمان رضی الله تعالی عنه، علی رضی الله عنه، داسې نور صحابه
چې کومو د الله دپاره هجرتونه او غټې غټې قربانۍ ورکړي دي او السابقون الاولون دي اول اسلام ته راتلونکي او زاړه ملګري د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې وجې نه د دې حدیث په بنا باندې او د قرآن کریم د آیتونو په رڼا کې موږ دا خبره کوو داسې زموږ خپل څه جذبات نه دي چې موږ خپل جذبات کوو چې کم زړه کې نعوذ بالله د صحابه کرامو رضی الله عنهم بغض داخل شو په هغه زړه کې د ایمان ځای شته نشته دی پکې ایمان پکې ځای نشي پیدا کولی د صحابه کرامو رضی الله عنهم سره چې نعوذ بالله بغض راغو ایمان تیزي نو د صحابه کرامو رضی الله عنهم دا محبت او دغه رنګه د هغوی تابعداري الله رب العالمین د جنت سبب ګرځولی والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنهم الله د دې صحابو نه رضا شوی دی دوی د الله نه رضا دي څوک چې د دوی تابعداري ښایسته وکړي الله وایي زه به هم د هغوی نه رضا شم داسې خلک دي صحابه کرام رضی الله عنهم او الله رب العالمین سره د جنت وعده په دنیا کې کړې ده په دنیا کې د جنت زیری ورکړي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعد بن ابي خیثمه الانصاري رضی الله عنه او د دې ابو سلمه رضی الله تعالی عنه په مابین کې سعد بن خیثمه او د په مابین کې ورورولي قائمه کړل بیا وروسته چې کله د اسلام دپاره غزوات کېده اوله غزوه د بدر وه په هغې کې ابو سلمه رضی الله عنه شریک دویمه غزوه په دریم کال د هجرت د شوال په میاشت کې د وړوکي اختر میاشت چې ورته موږ وایو دا دویمه معرکه وه د کفر او د اسلام غټه معرکه چې د احد په میدان کې کم جنگ شوی دی په هغې کې دا ابو سلمه رضی الله تعالی عنه شریک او ابو سلمه رضی الله عنه چې کله د احد په میدان کې جنگ کوو نو په ده باندې په مټ یو غشی ولګېده او دا غشی د یو مشرک د طرف نه چې د هغه نوم ابو اسامه الجشمي نوم یې دی د هغه غشی راغی او د ده په دې مټ باندې ولګېده او ډېر ژور زخم یې پیدا کړ د هغې د لاسه کله چې د احد معرکه ختمه شوله یو میاشت پورې ده د دې خپل زخم علاج کوو په مدینه کې ابو سلمه رضی الله عنه دا زخم و یو میاشت بعد په ظاهره کې بس روغ شو داسې ښکارېده چې بس ټیک شو خو دننه د هغې هغه جراثیم د زخم هغه موجود و او هغه دننه بدن کې خواره شوی او دلته د عقیدې خبره یاده کړئ زه اکثر درس کې هم دا وایم د بخاري په درس کې اکثر شاګردانو ته دا خبره کوم چې تاسو کله د احادیث وایئ یا د سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورئ دې کې د خپل عقایدو اصلاح هم کوئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی خاتم النبیین دی او د ټولو انبیاو نه زیات علم یې هغه ته ورکړی خو عالم الغیب نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا پته نه وه چې د ده دننه په دې مټ کې زخم پروت دی د الله نبي چې به دا اوس ټیک شوی دی نو دی په یو جنگ باندې روان کړو یو سریې باندې روان کړو د یو میشن باندې چې په هغې کې بیا جنګ ونه شه الحمدلله دشمنان وتښتېده بغیر د جنګ نه خو ده ډېر زیات غنیمتونه ځان سره راوړه خو چې کوم سفر یې وکړو او په هغې کې د کوم مهمات وکړه او کومې منډې په دشمن پسې ووالې او هغه لښکر سره د کوم دغه وکړه هغه منډې تړلې د هغې د لاسه د ده دننه هغه زخم راوپارېده نو دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لیږلی دی په سریة قطن کې لیږلی سریة قطن قطن اصل کې یو غر دی قطن په طوا باندې دا د نجد په علاقه کې یو غر دی او د دې غر سره خواته چې دی دوه قبایل اوسېدل یو قبیله د بنو اسد چې دا د اسلام دشمنه ډله وه په دې وخت کې او بله قبیله وه د بنو عبس او دا دواړه قبیلې چې وې دې غر ته چې دی نږدې وې دې وجې نه کله چې تاریخ ته ګوري د قطن د غر په باره کې کله پکې دا ویلی کېږي چې دا د بنو اسد غر او کله دا ویلی کېږي چې دا د بنو عبس د قبیلې غر دی صحیح دا ده چې دا دواړه قبیلې ورته نږدې اوسېدلې ځکه ورته کله یو نوم اخیستی کېږي د سیرت په کتابونو کې او په تاریخ کې او کله ورته بل نوم اخیستی کېږي دا اصل کې د احد چې کله معرکه وشوله او اویا کسان صحابه کرام شهیدان شو او بیا پکې نور صحابه باقي چې کوم ژوندي پاتې شو هغه زخمیان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې زخمی شلو اننګي مبارک د هغې نه وینه راغه د سر مبارک باندې ولګېده د عبدالله ابن قمیه ظالم د لاسه او دغه رنګ هغه خود کړی دننه په مخ مبارک کې ننوتې د هغې د لاسه دننه چې رایستلي هغه غاښونه مبارک یې وغورځېده هغه هم شهیدان شو ډېر تکلیف په مسلمانانو باندې راغی نو دې وخت کې دا د مسلمانانو کمزوري چې کله دا کافر ګوري په داسې وخت کې دا په مسلمانانو باندې حمله آور کېږي نو دا قبیله چې وه د بنو
د بنو اسد د قبیله دی وخت کې دوی سر راپورته که او څه کسان یې راجمع کړه خپل قوم والا هم او خواوشا نورو قبیلو والا چې هلکه راځئ تیاره موقع ده د مکې مشرکانو حمله کړې وه مسلمانانو نه ډېر تکړه تکړه ځوانان یې شهیدان کړه د احد په میدان کې غټ غټ جرنیلان پکې لاړه لکه د خالد بن ولید په شان د مصعب بن عمیر په شان رضی الله تعالی عنهم او داسې بعضې نور او دا چې کوم ژوندي دي دا هم ټول زخمي دي نو 2 میاشتو کې دنه دی لښکرې راجمع کولې چې په دې مدینه باندې موږ حمله کوو په رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابو باندې تیاره موقع د کمزوري شوي دي او د دې خیال دا و چې ګینې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو دی زموږ نه به خبر نه او یا به مسلمانان که خبره وشي چې طاقت به نه موږ سره د جنګ ځکه اوس نږدې پې غټه حادثه تېره شوې ده خو د مسلمان مثال د زمري دی د آیات ساتئ زمری چې دی ستړی کېږي زخمی کېږي خو دی کله هم د دشمن د حرکاتو نه اوده کېږي نه او نه په ده باندې بزدلي راځي بلکې د الله رب العالمین په لاره کې دا قرباني دا خو مسلمان سعادت ګڼي په دې پسې خو مسلمان ګرځي حدیث کې راځي دا د مؤمن صفت دا دی چې دی مرګ د مرګ په ځای کې ګوري د مرګ نه نه یریږي د مرګ په ځای کې مرګ ګوري چې کوم ځای کې ده ته خطرۍ او د شهادت هغه رتبه ده ته میلاویږي دی د هغه ځای نه خوف نه کوي او بلکې دا لوی سعادت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو ځل د شهادت ارمان کړی دی چې الله ما ته شهادت راکړي دی وجې نه ابو سلمه رضی الله تعالی عنه دته رسول الله صلی الله علیه وسلم 150 کسان ورکړ صرف 150 کسان جنډې ورله په خپلو لاسو مبارکو تیاره کړه هغې یې ورته ورکړله او په دغه قبایلو پسې روان کړلو چې دې کسانو د حرکاتو نه موږ خبر شوي چې داسې پروګرام یې دی او اچانک پې حمله وکړه ورځه پې دې دپاره چې دوی ته پته ولګي چې دا مسلمانان داسې اوده نه دي او نه داسې لمده نوڼی ده چې بس موږ بې ختمه کړو نو کله چې وایي دی ورغو نو د ده هوښیارتوب ده او صحابه کرام رضی الله عنهم کې الله رب العالمین دا د دنیا هوښیارتوب هم اچولی داسې نه چې دا باید سړی صرف مونځ او دس کوي او صرف دا ظاهري تقوا یې جوړه یو نور عقل پکې نه بصیرت پکې نه مؤمن کې به دا ټولې خبرې وي هم به ده کې تقوا وي هم به دی عبادت کوونکی هم به ده کې فراست وي هم به ده کې هوښیارتوب وي دا قانون دی د مؤمن نو دی وجه نه دی په داسې غیر معروف لاره باندې ورغی داسې لاره چې هغه عام استعمال والا لاره نه وه ولې که په معروف لاره ورځي کسان خو کم دي 150 کسانو باندې په پردی علاقه کې څنګه مقابله کې نو دی په یو غیر معروف لاره باندې ورغلو چې د هغوی وهم او ګمان کې هم نه وه چې د دې طرف نه الله په دې فکر کې هم نه و چې دا مسلمانان به په موږ رامخکې کېږي دې ته ذهني طور هغوی تیار نه و نو دی وجه نه کله چې وایي ابو سلمه رضی الله عنه په داسې لاره باندې په دوی ورغی او اچانک حملې پرې وکړه هغوی بالکل پریشانه شو د دې حملې د لاسه او منډه یې واخیسته وتښتېده تر دې پورې چې ده دا 150 کسان غوندې محدود ملګري دا یې په 3 ګروپه کې تقسیم کړه او په 3 ګروپو کې هغه خلکو له منډه ورکړه او ډېر لرې پورې ورسول او د هغې نه بعد چې د هغوی نه په هغه علاقه کې کم اوښان ګړۍ بیزې وغیره پاتې شوې وې دا یې ټولې په غنیمت کې راوستلې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته یې پیش کړلې الله سبحانه وتعالی ورته غنیمتونه هم ورکړه او دا ابو سلمه رضی الله تعالی عنه دی چې کله دی کاتب د وحی پاتې شوی دی وحی لیکلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره قرآن کریم لیکلی خو چې کله دی را واپس شو نو د هغې نه بعد د هغه زخم راوپارېده او هغه زخم چې راوپارېده بیا لږ وخت بعد د هغې نه دی بیا وفات شولو د هغه زخم د لاس په جماده الاخره جماده الثانیه چې ورته ویلی کېږي 4 کالو د هجرت په هغې کې بیا دی وفات شو او د ده نه په احادیثو کې په سننو کې روایت یو حدیث ترې راغلی دی او هغه ناشنا خبره دا ده چې دا یو حدیث د ده نه صرف د دې کور والی نقل کوي چې کومه بیبي ده ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغه ته دا حدیث نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما واورېده دې حدیث کې زموږ ستاسو دپاره ډېره زیاته فایده ده ناشنا ځکه دا ژوند چې دی دې کې دا حوادث راځي مصیبتونه راځي امتحانات راځي نو دې دپاره د مختلفو مواقعو دپاره مختلف اذکار دي هغه به وی بیا الله رب العالمین ستا ناشنا مدد کوي او د هغې په بدل کې الله تعالی ناشنا انعامات درکوي د آیات ساته بعضې اذکارو کې عجیب تاثیر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې فایدې ذکر کړي دي
نو دی یو حدیث اورېدلی و دی ابو سلمه رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث یې په کور کې بیان کړ. نو ام سلمه رضی الله عنها فرمایي وی ما ته دا حدیث ویلی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو بنده الله رب العالمین په هغه یو امتحان راوسته، یو مصیبت یې پرې راوسته، یو څیز یې ترې واخیسته چې ده ته ډېر محبوب و او ده په هغې باندې شکایت ونه کړو، جزې فزې نه کوي، ځکه دا د مسلمان طریقه نه ده، دی به جزې فزې نه کوي، فضول وخت به نه بربادې او نه به شکایتونه کوي چې بس تا باندې امتحان راغی به هم دا شکایتونه کوي لګې، بلکې الله ته به تضرع کوي، رب العالمین طرف ته به متوجه کېږي. الله موږ ته قرآن کې دا خبره کړې ففروا الی الله، الله طرف ته منډه که ته ګوره د الله نتیجه څنګه راځي. وایي ما ته دا حدیث بیان کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په تاسو یو مصیبت راغی او تاسو نه الله یو څیز واخیسته، تاسو ووایئ چې انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منها. دا دعا ووایئ انا لله و انا الیه راجعون. دا انا لله حدیث کې راځي چې چراغ دې مړ شه هم دا ووایه، ډیوه دې په کور کې مړه شوه، دا مې یو پریشاني که نه، توره تیاره جوړه شي یو دم بجلي لاړې انا لله، تسمه دې وشلېدله د پیزار انا لله ووایه، یو څیز درنه ورک شو انا لله و انا الیه راجعون. اول دا وایه. زمونږ که چېرته د چا ماشوم ورک شي فورا جوماتونو ته منډې وایي، هله وایي په لوډ سپیکر اعلان وکړئ ماشوم ورک شوی دی، دا مه کوه، په لوډ سپیکر باندې اعلانونه مه کوه، انا لله و انا الیه راجعون وایه. لږ ساعت به امتحان یې الله رب العالمین ستا مدد کوي د آیات ساته. نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دا ذکر ویلو چې انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منها، یا الله دې مصیبت باندې راله اجر راکړه او د دې نه راله غوره راکړه رسو. نو چې کله زما خاوند وفات شو په ما غټه حادثه راغله، ام سلمه رضی الله عنها فرمایي ابو سلمه رضی الله عنه دا چې کله وفات شو نو ما ویلې چې په ما باندې په ژوند کې د دې نه غټه حادثه او ډېر لوی غم نه دی راغلی. نو د دې غم په وخت کې دا حدیث ما ته رایاد شه چې مې خپل خاوند راته ویلی، بیا مې په دې زړه کې ویلې دا دعا خو مې وویله چې انا لله و انا الیه راجعون او اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منها، خو زړه کې ویم ځان ته چې یاره د ابو سلمه نه به ښه خاوند ما ته میلاویږي، د دې نه به لا غوره بدله ما ته میلاویږي، زما څومره غټ غم په ما باندې راغو. وایي دا دعا مې وویله. نو په دې کې چې کله د دې عدت تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې د نکاح پیغام ولېږلو. الله اکبر. نو ابو سلمه رضی الله عنه خو ته الله واخیسته او څوک ورله الله ورکړه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او الله سبحانه وتعالی دا د مؤمنانو مور وګرځوله. نن موږ تاسو ټول مؤمنان چې نوم اخلو د ام سلمه رضی الله عنها نو موږ څه وایو؟ هغه ام المؤمنین د رضی الله تعالی عنها. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې دا بیا راغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ډېر احسانات کړي د دې سره. د هغې دپاره ګڼ واقعات دي په حدیثو کې چې هغه طرف ته نه ځمه. خو دلته نن صرف د اولنۍ ملګری د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې په اولنو ملګرو کې د ابو سلمه رضی الله عنه د دې چې کوم خاوند دی د هغې حالات بیانول مقصود. نو ام سلمه رضی الله عنها چې کله نبي علیه الصلاة والسلام په نکاح بیا واخیستله نو د دې سره چې کوم بچي و هغه هم نبي علیه الصلاة والسلام راوسته او د هغې پرورش یې کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې یو بچی و د دې ابو سلمه رضی الله عنه نه پیدا و عمر د هغه نوم عمر بن ابي سلمه حدیث کې راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ځان سره طعام ته کېنولو. زمونږ خلک خو که چېرته داسې زنانې په نکاح واخیستله بیا څه کوي؟ وایي دا بچي دې اوله دا خو مې نه دی ما تا سره نکاح کړی دی د دې خو زه ذموار نه یم خو زما بچي نه پردي بچي دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا ځان سره طعام ته کېنول او دا ماشوم دی وړوکی خپله واقع به یې وروستو بیانوي حدیث کې دا ماشوم وروستو بیا لوی صحابي دی. وایي زه وړوکی وم نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وایي زما والده په نکاح واخیستله زه به نبي علیه السلام ځان سره ډوډۍ ته کېنولم طعام ته به یې کېنولم. وایي زه خو نه پوهېدم د طعام په آدابو ماشومان خو نه پوهېږي. نو وایي زما دا لاس چې کوم دی وکانت یدي تطیر فی القصعه دا زما دا لاس به د کاسه کې تاوېده. تاوېده معنا کله هغه ځای نه نوڼۍ کوه کله دې ځای نه کوه ماشوماني داسې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زه ورټلم نه یې ماته کنځل وکړه نه یې زما سره بد اخلاقي وکړله بلکې وایي ماته وفرمایل د الله نبي صلی الله علیه وسلم یا غلام سم الله وکل بیمینک
وکل مما یلیک بچیا بسم الله ووایا او بیا د خپل مخې نه خوره او په ښي لاس باندې خوراک کوه. وایي دا آداب، دا 3 آداب ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د طعام بیان کړ. او دې کې زموږ ستاسو دپاره د عبرت خبره دا ده چې دا بعضې خلک د اخلاقونه دومره تیزي، که ماشوم معمولي غلطي وکړه یو خړس وله ورکړي او یو 3-4 ورته کنځلې وکړي، داسې نه ده په کاره. ټیک ده چې حدیث کې راځي چې د خپل اولاد نه د ادب چوکه مه اوچتوه، یعنې کله کله ولې یوه ګزار ورکوه په نرۍ لخته باندې، خو د هغې مطلب دا نه دی چې ته پرې تشدد کې لکه د وحشیانو په شان به دې رانیولی او ظلمونه وپې کې، نه، بلکې د هغې مطلب دا دی چې کله کله یاروه چې د پلار دا رعب قایمي او بلکل د اولاد بې سره کېږي نه، خو د اولاد دپاره تربیت هغه په ژبه باندې وکړه په ښه طریقه باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې ما ته په هغه وخت کې کړي چې زه ماشوم وم او تر اوسه پورې دا صحابي وایي عمر بن ابي سلمه رضی الله تعالی عنهما وایي ما ته هغه آداب یاد دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه به وه. ماشومانو ته مې په نرمه لهجه باندې آداب بیانول، که یو کار به وکړو د شریعت خلاف به هغې نه منې کول. او دلته یو بله خبره مې یاده که هغه دا ده چې بعضې خلکو مړه ماشوم دې پرې چې څه وکړه هغه به کوي، نه، ماشوم ته به باقاعده ادب بیانې. کم کار چې د شریعت خلاف دی ورته دا کار د شریعت خلاف دی ورته وایه بار بار. اگر چې هغه ماشوم دی د 40 کالو خو نه دی، بیا به هغه دا غلطي کوي، بیا به هم کوي، خو ته به ورته بار بار دعوت ورکې، د هغه تربیت به کوې په دې طریقه باندې. دا اجر یې ولې ډېر دی؟ د ماشومانو تربیت دا اجر ولې ډېر دی چې نبي علیه السلام د لور په باره کې وایي که چېرې چا یو لور یو د چا 2 لوڼه یو د چا 3 لوڼه حدیث کې راځي او صحیح تربیت یې وکړو دا به جنت ته ځي. دا ولې وایي؟ دا کار ګران دی، د بچو تربیت ګران کار دی، دا مشکل کار دی، ځکه ماشوم غافل کیږي، بیا بیا پې غفلت راځي، بیا بیا د هغه نه غلطي کیږي او بیا بیا به ته پویه کې، ځکه دا اجر د دې ډېر زیات. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی عمر بن ابي سلمه له دا تربیت ورکړو. نو دا صحابه کرام رضی الله عنهم هغه تاریخ او دغه رنګه ورسره نور چې کوم اولني صحابه د هغې هغه ابتدایي احوال تر تقریبا د 3 کالو پورې چې دا سري دعوت شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خفیه دعوت کړی دی، په دې کې نورې خبرې نه وي، بس 3 غټ غټ کارونه. اول 2 وخته مونځ فرض و، دا 15 وخته مونځ به معراج کې فرض شوی دی. اوله کې صرف په ابتدا د اسلام کې 2 مونځونه، یو د سار مونځ و، دا زموږ د مسلمانانو ورته ملا ماته ده. جمع به چې راغو صحابه کرام به جمعې ته مرحبا ویله، زموږ جمع راغی بیا هم د سار په مانځه کې د خلکو پته نه لګي، عجیبه ده. صحابه کرام به جمعې ته ویلې مرحبا، ډېر ښکلی موسم راغی، ځکه چې دې کې زموږ ماشومان هم روجې نیولی شي. روجې اسانه ده د ورځې او د شپې پکې تهجد اسان دي، ځکه اوږده شپی خوب هم پکې پوره شي او قیام هم پکې کېږي، قیام اللیل هم پکې کېږي الحمدلله. نو یو د سار مونځ دا د ابتدا د اسلام نه ګوره فرض او یو د مازدیګر مونځ، یعنې یو د نور راختونه مخکې او بل د نور پرېوتونه مخکې، 2 رکاته صرف دا فرض. دا تفصیلات د مانځه او احکام د مانځه او 15 وختونه مونځ دا احکام بیا نبی علیه السلام ته د معراج په شپه ورکړی شوي چې هغه بیا ډېر وروسته دور دی. هغې پسې بیا لږ وخت پس هجرت شوی د مدینې، د هجرت د مدینې نه مخکې بیا 15 مونځونه دا فرض کړی شوي دي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. نو مسلمانانو دا 3 کاره کوي، یو مونځ د مونځ پابندي کول او نوافل باندې پابندي نه، نوافل خو هر وخت کولی شي، خو فرض دا 2 مونځونه. او دویم کار چې مسلمانانو کړی هغه تزکیة النفس، د خپل نفس پاکوالی، د خپل نفس اصلاح، ځکه د شرک د ماحول نه راوتي دي که نه، هغه زاړه خویونه دي، زاړه عادات دي، د جاهلیت رسمونه دي، غلط رواجونه دي، جاهلانه کارونه دي، او هغه ټول خویونه چې ځان نه وباسي په دې باندې ټیم لګي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې لګي او محنت به کوو چې دا ځان نه وباسئ، دا کار مه کوئ، دا مه کوئ، دا د جاهلیت چې کومې طریقې. دریم کار چې صحابه کرام رضی الله عنهم کړی هغه دعوت و دعوت، قرآن به د نبي علیه السلام نه زده کوو او د هغې دعوت به کوو ځان له ځان له، یو که سري دعوت. 3 کاله دا ترتیب چلیدلی دی او را روانه خطبه کې به انشاءالله تعالی وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده د مدرسې قیام کړی دی، مدرسه جوړه کړې ده. په مکه کې مدرسه د ارقم بن ابي ارقم رضی الله تعالی عنه کورو، نن ما دغه حالات هم بیانول خو هغه ټیم ختم شوی باندې. ارقم بن ابي ارقم رضی الله عنه هغه صحابي دی چې دا اولنو ملګرو کې دی او د کور دا اولنۍ مدرسه و د مسلمانانو چې اوس په تاریخ کې په دار ارقم یادېږي.
دار ارقم په مدینه کې د نبی علیہ السلام مدرسه و مسجد نبوي جدا او صفه مدرسه جدا و مکه کې مدرسه دار ارقم او په مدینه کې مدرسه هغه صفه مدرسه و رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې د خپل ملګرو تربیت وکوي چې په درس کې د کوم وحي به چې راتله هغه به دې ملګرو ته بیانول ابتدایي وحي په هغې کې احکام نه و ډېر چې دا حلال دا حرام دا احکام اکثر مدینه کې راغلي بس ابتدایي وحي به چې راتله د قیامت حالات به د جنت د جهنم د آخرت حالات چې ملګرو کې تقوا پیدا شي پرهیزګاري به کې پیدا شي او دا اصل کمال نه اول تربیت د صحابه کرام رضی الله عنهم دقه شان په تقوا او په ایمان باندې شوی دی ځکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا الله رب العالمین فرمایي دا هغه جماعت دی صحابه چې الله تعالی د دوی زړونه ازمایلی دي په تقوا باندې د دې زړونه چې ډېر ډک کړی شوي دي او ښکلي کړی شوي دي تقوا او ایمان په دې باندې بس دا درې کارونه د صحابه کرام رضی الله عنهم په دې درې کاله سري دعوت کې او د کې کوم نور مؤمنان هغه اسلام ته راغلي او د هغې کوم حالات دي او بعضې قربانۍ دي هغه ان شاء الله را روانو خطبو کې ذکر کېږي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه زنانه وایي چې کله بیماری ماهواري پرې راغلي وي نو دې دوران کې هغه ذکر کولی شي او که نه بلکل یې کولی شي الحمدلله دې دوران کې به زنانه به اذکار کوي د سهار ماښام چې کوم اذکار راغلي دا به وایي او خپل ذکر کولی شي بلکې په دې کې راجح قول دا دی تلاوت په باره کې اختلاف دی چې دا زنانه تلاوت کولی شي که نه په دې کې راجح قول دا دی چې دلایلو ته وګورې چې په یادو چې قرآن له به لاس نه وروړي په یادو تلاوت هم کولی شي ولې که چېرته موږ په داسې زنانو باندې پابندي ولګو چې ته به تلاوت په یادو باندې هم نه کوې خپل سبق به نه زوتې نو ډېرې زموږ خویندې دي د حفظ په مدرسه کې هغه داخله ده او د هغې سبق دی سپاره دا پاو یادول دي نو چې دا یو هفته پورې دا قرآن ونه وایي دا قرآن ډېر زر هېرېږي نبي علیه السلام فرمایي قرآن ډېر زر هېر کېږي نو دې وجه نه دې نه به قرآن هېر شي نو په یادو یې ویلی شي لاس به نه وروړي یا که چېرته استاذه د قرآن له دې لاس نه وروړي قرآن دې ورته شاګرد مخې ته وغواړئ ترجمه دې ورته کوي هغې نه باقاعده دا کولی شي دا جایز دي والحمدلله او تفصیلي مسله ده دې مسله باندې مستقل رساله دغه لیکلې زمونږ فضیلت الشیخ عبدالعزیز نورستاني صاحب حفظه الله د هغه کتاب هم په دې لیکلی شوی دی او دلایل یې ټول را جمع کړي په هغې کې خینی سره به ناسته چې کوم دی په دغه کې نه کې په خلوت کې دا حرامه ده په ځان له ځای کې او نور که عامې زنانۍ السلام علیکم لاس میلاول به کې نه السلام علیکم وعلیکم السلام دا جایز دی لرې نه سلام کلام وشي دا جایز لاسونه به نه میلاوې لاس میلاول حرام دي قرآن حدیث نه دا معلومه ده مشهوره مسله ده یو ملګری وفات شوی دعا ورته وکړي الله رب العالمین د جنت الفردوس ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې مغفرت نصیب کړي او دا یو دوه اعلانونه دي یو دا چې زموږ د مدرسه کې کار شروع دی زموږ خو اراده دا وه چې خیال هم دا نن به دا کار به بس پوره شوی جمعې له او کار درې څلور ورځې لیټ شروع شوی دی زموږ دا خیال و سبا نه به موږ مدرسې سبقونه سټارټ خو کار زیات دی را روانې جمعې نه بعد به انشاءالله سبا نه او بل خالی له به انشاءالله تعالی مدرسه کولاویږي دې دپاره چې خویندو ته هم پته وي او ستاسو څوک دلته سبق وایي چې هغوی ته هم پته او بل دا تعمیراتی کار شروع دی په دې کې خپل اخلاص وکړي صدقې جاریه ده د مرګ نه بعد نبی علیه السلام فرمایي چې کوم اعمال انسان ته وررسېږي په مرګ باندې اعمال بند شي او د مرګ نه بعد چې کوم انسان ته عمل وررسېږي پای کې یو صدقې جاریه ده مدارس مساجد دا د خوش قسمتۍ مقام دی چې هر چا ته پکې الله رب العالمین هغه د اجر هغه عیسی دغه ورکړي برخه ورکړي دا اجتماعي امور دي او دا دغه شان په اجتماعیت باندې چلیږي ټول مسلمانان د چا لږ وس کېږي د چا ډېر وس کېږي د هغوی په تعاون باندې دا کارونه روان دي کوم چې بناتو مدرسه کې بره کار روان دی ملګري په هغې کې پوره اخلاص وکوي صفونه برابر کړي مشرانو ته مخکې صفونو کې ځای ورکوي